بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. که درمنو په تیره ویډیو کې موږ د انقلاب ذکر کړو چې انقلاب څه ته ویلی شي، انقلابونه ولې راځي، بیا ضروري نه ده چې کوم انقلاب راشي ناکامیابیږي، څه پکې ناکامه شي څه پکې کامیاب شي. د انقلاب د کامیابۍ لپاره څه شرطونه دي هغه هم ذکر کړو، او بیا د ویډیو په اخره کې ما تاسو ته مثال په تور باندې د څو کامیابه او د څه ناکامه انقلابونو ذکر کړو. په هغې کامیابه انقلابونو کې یو ډېر زیات اهم چې د یورپ تاریخ خو بغیر د هغې نه نیمګړی دی، هغه د فرانس انقلاب دی. د فرانس انقلاب د یورپ په تاریخ کې د یو سنگ میل حیثیت لري. د نن په ویډیو کې د فرانس د هغې انقلاب ذکر زه تاسو ته کیسه یې په شانتې کوم، لکه د اول نه به خبره راوالو او تر اخره پورې به تر ففت ریپبلیک پورې به راولو. ففت ریپبلیک څه ته ویلی شي؟ نو که چېرې تاسو د فرانس د تاریخ نه لږ ډېر واقفه یئ نو تاسو به فرست ریپبلیک، سیکنډ، تھرډ، فورت او ففت ریپبلیک دا ټکي به اورېدلي وي. د قدرمنو په دې ځان پوهه کوي چې ضروري نه ده چې انقلاب راشي او کامیاب شي نو د خلکو ټولې مسلې حل شي، نه بلکې ډېرې پیرې ته داسې شوي دي چې انقلاب خلکو ته داسې ښکاره شوې ده چې کامیاب شوی دی، خو څه وخت پس خلکو کې هغه شان بېچیني وي. ولې؟ ځکه چې د هغې رس بدلی نه شي، هغه چې کوم مقصدونه حاصلول غواړي هغه مقصدونه حاصل نه شي. نو فرانس کې هم څو پیرې ته انقلاب راغلی دی. د خبرې شروع به داسې وکړو، د فرانس انقلاب نه لږ وخت مخکې په امریکا کې یو انقلاب راغلی چې کله د امریکایي خلکو د جارج واشنګټن په قیادت کې د برټش راج خلاف بغاوت وکړو او هغه بغاوت کامیاب شو او امریکې ته ازادي حاصله شوه. نو د امریکې د کامیاب انقلاب نه په یورپ کې خلکو زده کړه وکړه چې که چېرې تاسو د طاقتور خلاف راباسئ نو بیا کیدای شي چې تاسو کامیابي ترلاسه کوئ. نو دغه وخت کې په فرانس کې بلکې په ټول یورپ کې درې طبقې کې خلک تقسیم شوي وو. یو طبقه چې کوم دی نه بادشاه او دغه عمرا او وزرا وو. دویمه طبقه پادریان. دا دواړه طبقې چې کومې وي د ټیکس نه مستثنا وو. لکه دا وګورئ څومره یو ناشنا خبره ده چې ټیکس په صرف عوامو ورکړو، خو دغه ټیکس به لګېده حکومت او د پادریانو په عیاشو باندې، د هغوی په سهولیاتو باندې، یا چې بارک به کوم جګړې کېدې فرانس به جګړې کولې نو په هغې باندې فوج باندې لکه فرانس جګړې ولې کولې نو په دغه زمانه کې په ټوله دنیا باندې یورپین پاورز دا بې خوارې شوي او د ایشیا، د افریقې او د لیټن امریکا ډېر ملکونه چې دي نه دا د یورپین پاورز قبضه کړو. اوس د فرانس او برطانیې په منځ کې به اکثر جګړې کېدې، په هغې جګړو باندې ډېرې زیاتې پیسې به لګېدې. نو په دغه وخت کې فرانس مکمل چې کوم دی اکانومي کولیپس شوې وه یا کولیپس کېدو طرف ته روانه وه. خلک ډېر زیات په خراب حال کې وو، لږو تندو پورې رسېدلی وو. نو لهذا دغې لږو تندو د خرابې اکانومي دا خلک مجبوره کړل چې د بادشاه خلاف راووتل. نو او په فرانس کې دغه وخت کې بادشاهت قایم و. چې کله خلک د بادشاه خلاف راووتل او بادشاه ته خطره محسوس شوه نو بادشاه د جنرال سټیټس اجلاس راوغوښته. جنرال سټیټس به یو پولیټیکل باډي وه چې په دې کې د بادشاه له طرف نه به مقرر شوي نمایندګان شامل وو، دغه شان د پادریانو له طرف نه به پکې نمایندګي وه، خو ښه خبره به پکې دا وه چې د عوام نمایندګي به پکې هم وه، یعنې د هغوی به هم پکې یو څو ټاکلي شوي مشران شامل وو. اوس په دغه وخت کې په اجلاس کې د عوامو د مشران چې کوم دي نه دوی بغاوت وکړو، راپاڅېدل او هغوی ته یې نه منلو او نیشنل اسمبلي جوړه کړه. دغه نیشنل اسمبلي چې کوم ده نه دوی اعلان وکړو چې موږ به د فرانس لپاره نوی آیین جوړو. هم په دغه کال کې په جولای میاشت کې عوامو په شاهي قلعه باندې حمله وکړه او ویلی شي چې دا د انقلاب نقطه آغاز و. نیشنل اسمبلی یو طرف ته د جاګیردارانه نظام د ختمولو اعلان وکړو او بل طرف ته یې د هیومن رایټس یعنې د خلکو چې کوم حقوق وي، د انسانانو چې کوم حقوق وي، د هغې یو لیست جاري کړ چې د هغې بیس ازادي او مساوات و. 2 کاله پس هم دغه نیشنل اسمبلی آیین جوړ کړ او د آیین مطابق د بادشاه هغه ابسلوټ پاورز چې کوم دي نه هغه محدود کړل او د قانون سازۍ اختیارات یې د بادشاه نه واخیستل، هغه جنرال اسمبلی له ورکړل. خو عوام بیا هم مطمئنه نه وو او د بادشاه په محل باندې حمله وکړه. بادشاه یې موضوع کړ، د کرسۍ نه یې لرې کړ او یو کال پس په 1993 کې بادشاه یې پانسي کړ او د فرانس نه جمهوریت جوړه شوه. نو دې ته موږ فرست ریپبلیک ویلی شو چې فرست ریپبلیک په وجود کې راغی. بیا تر کال 2 پورې په زرګونو باندې خلک د غدارۍ په الزام کې ګرفتار کړی شو او په سولای باندې اوښې جوړې شو. په 1995 کې دویم آیین جاري کړی شو او دا 4 کاله بیا چې کوم دي نه د دغې آیین مطابق یو جرګه یې جوړه کړه. هغې جرګه کې به 15 کسان وو، هغې ته به ډایرکټر وي. دغې 15 کسانو په اصل کې د فرانس نظام ټول چلو، خو عوام بیا هم مطمئنه نه وو. په دغه 4 کاله کې به یوم په ملک کې پولیټیکل انسټیبلیټي هم وه او بدعنواني او کرپشن هم په خپل ځای باندې جاري وو. نو په دې وجه باندې 1999 کې یعنې 1799 کې فوج د نیپولین بوناپارټ په قیادت کې یو کامیاب بغاوت وکړو او اقتدار نیپولین بوناپارټ په لاس کې واخیستو. بیا تر څو کلونو پورې نیپولین د دغه فرانس مشر و، هغه په دې کې کامیاب شو چې د فرانس په خلکو کې یو اتحاد او اتفاق راوستو. بل چې کوم دی ملک په یو طرف باندې روان شو، د ملک معاشي حالت هم ښه کېدو طرف ته روان شو او نیپولین د فرانس نه بهر هم د څو ملکونو خلاف غټې کامیابۍ ترلاسه کړې. د هغې د وجې نه هغه ته د یو نشل هیرو درجه حاصله شوه. اوس د
یو کم نوي نه در 1909 پورې چې دا کم لس کاله دي نو دې ته موږ د فرانس د رومي انقلاب هغه دور ویلی شو. لکه مطلب دا دی چې د دې کې پرله پسې کوم واقعیات راغلي دي نو دا د رومي انقلاب دی. د دې رومي انقلاب نتیجه سره ووته نو د بادشاهت خاتمه، د جمهوریت قیام، د جاګیردارانه نظام خاتمه او د نیپولین بوناپارټ امریت قایمېدل. د نیپولین د مرګ نه پس بیا یو پیری ته په فرانس کې بادشاهت جوړ شو او په 1848 کې یعنی 1852 کې ټول یورپ کې یو پیری ته بیا خلک د بادشاه خلاف راووتل. اوس فرانس کې یو پیری ته بیا بادشاهت قائم شو، لہذا بیا خلک د بادشاهت خلاف راووتل. نو په 1848 کې د دویم انقلاب راغی. په دې انقلاب نتیجه راووته چې بادشاه فلیپ چې کوم دی هغه پرې کورساین لري کړی شو او دویم ریپبلیک یعنی دویم جمهوریت قائم شو. اوس یو پیری ته بیا آشان کارو شو او د نیپولین په نوم باندې چې نیپولین تړل ورته ویل شي د یو بل بادشاه فرانس په خپل کنټرول کې واغستو او یو پیری ته بیا بادشاهت قائم شو. تقریبا 20 کاله پس فرانس د پروشیا مقابله کې غټ شکست خوړ. نو عوام یو پیری ته بیا د بادشاه خلاف چې کوم د نیپولین تړلو د خلاف راووتل او د هم د خپل ودین لري کو او تړل ریپبلیک قائم شو. دغه تړل ریپبلیک تر هغه پورې قائم و چې کله په دویم جنگ عظیم کې جرمني په فرانس باندې حمله وکړه او فرانس یې خپل قبضه کې واغستو. نه دغه تړل ریپبلیک په نتیجه کې چې کوم حکومت قائم شو هغه مغزوله کو ختم کړو. د جنگ نه پس څلورم ریپبلیک قائم کړی شو. ملک کې پارلماني جمهوریت نافذ کړی شو خو سیاسي عدم استحکام هم هغه شان جاري او د فرانس چې لا اوس هم تر اوسه پورې په بار دنیا کې ډېرو ملکونو باندې قابض وو. هغې کې چې کوم بغاوتونه کېدل د فرانس خلاف وو د هغې نه هم فرانس ته یو لویه غټه مسله وه. نو بیا په 1958 کې په 5م ځل باندې ریپبلیک قایم کړی شو او دا تر اوس چې د فرانس کوم موجوده حکومت دی نو دا هغه د 5م ریپبلیک په نتیجه کې قایم شوی هغه تسلسل دی چې تر اوسه پورې را روان دی. د 5م ریپبلیک بنیاد داسې کېښودل شو چې یو مضبوط صدارتي نظام په ملک کې رایج کړی شو او شارل ډیګال چې د فرانس په تاریخ کې ورته یو ډیر اهم مقام حاصل دی هغه د ملک لومړی صدر جوړ شو. او نن فرانس په دنیا کې د یو ترقي یافته او د کوم سوپر پاور نه لري نو د یو ریجنل پاور په حیثیت کې زموږ مخامخ دی. قدرمنو د دې ټولو ویډیو نه موږ ته ګوره یو دا خبره مخې ته راځي چې څنګه پاکستان کې حالات ښه نه دي که نه او موږ وایو چې پاکستان کې خو یاره دا چې څنګه جوړ شوی دی کې حالات ښه نه دي. نو اوس وګورئ چې موږ راټوله کومه پوره کیسه یې وکړه که نه نو په فرانس کې هم هغه دی وګوره څومره پیرته انقلابونه راغلي دي څومره کوششونه شوي دي خو بیا حالات خرابېدل. نو چې کله هم حالات دغه شان رواني نو یو ورځ راشي چې حالات سم شي نو په دې وجه باندې هوښیاران ویلی شي چې امید ژوند دی مایوسي مرګ دی. نو د امید لمن په یو حال کې هم پرېښودل نه وي پکار. موږ به امید ساتو چې د پښتنو حال، د پاکستان حال، د افغانستان حال به یو ورځ انشاءالله ښه کېږي. د الله په امان.